د پاکستان د بلوچستان په کوټه کې د شنبې په ورځ په څلورو ځایونو کې څلور چاودنې شوي، خو د کومې مرجوبلې په اړه راپور نه دی ورکړل شوی. د پولیسو په وینا په پیښه کې ناپېژانده وسلوالو د پولیسو پر ګاډي د لاسي بم برید کړی. د دغې سیمې سریاب د پولیسو مشر آصف غفور وایي چې په برید کې کومه مرجوبله نه ده رامنځته شوې. د دې وړاندې په میر منیر احمد منګل سړک د اورګاډي پټلۍ ته څیرمه چاودنه شوې وه. د پولیسو د مشر آصف په وینا ناپېژانده کسانو د پټلۍ په اوږدو کې چاودېدونکي توکي ځای پر ځای کړي وو چې د پټلۍ لږه برخه یې زیانمنه کړې ده. د شنبې سهار د سریاب خمراني سړک په اوږدو کې دوه چاودنې شوې وې. د پولیسو په وینا یوه چاودنه د لاسي بم له امله رامنځته شوې وه. پولیس وایي دویمه چاودنه په موټر سایکل کې د ځای پر ځای شویو چاودېدونکو توکو له امله وشوه. د پولیسو په وینا د بم شنډولو ټیم په موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي چاودېدونکي توکي په نښه کړل. دوی وایي هیڅ مرګ ژوبله نه ده اوښتې. تر اوسه د دغه چاودنو مسؤلیت کومې وسله والې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی.